نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. زما قدرمنو عزتمندو حاضرینو د دې علاقې ټولو اوریدونکو انسانانو سره او بیا موږ او تاسو سره هر څوک چې دی نارینه دی که زنانه ده که لوی دی که وړوکی دی د هر چا سره څه سوچونه غمونه فکرونه وسوسې ورسره شته. موږ ډیرو انسانانو سره د دنیا سوچونه خو ډیر دي، خو یو غم او یو سوچ او یو فکر چې هغه ډېر قیمتي فکر او سوچ دی، هغه زموږ د ډیرو انسانانو نه ورک شي. د ډیرو انسانانو نه هغه غم، هغه انسانان د هغه غم نه بېغمه شو. داسې غم دی هغه او داسې سوچ دی او داسې فکر دی چې د هغې سره ګرځېدل اجر، د هغې سره وده کېدل اجر، د هغې سره راپاسېدل اجر. که په دغه غم او سوچ او فکر ته وده شولې، شپه دې ټوله په عبادت کې راله. که په دغه غم او سوچ او فکر کې ته ګرځېدلې، ژوند دې ټول د عباداتو نه ډک شي. هغه غم چې موږ نه ورک شو، هغه فکر چې موږ نه ورک شو، هغه درد چې زموږ د سینو نه ووته، هغه د دعوت الی الله، خلق د الله دین ته رابلل، دا غم زموږ نه ورک شي. موږ د دکان په غم وده شوي یو، سحر چې راپاسو په دماغو اولنې سوچ د دکاني. موږ د دنیا د کاروبار په سوچونو باندې نیمه نیمه شپه ویښ پاتې شوي یو. خو زه او ته آیا داسې حالت په موږ راغلی دی، ټوله شپه نه، نیمه شپه نه، چې موږ وده کېږو یو 10 منټه، صرف 10 منټه موږ سره دا غم راغلی چې زما دا بچي، زما دا رشتہ داران د جماعت د جمع ته ولې نه ځي؟ آیا من کله په دې غم او سوچ را پاسیو د سحر چې زه خو جمع ته روان یم، خو زما زلمی او ځوانان زامن او نوړه اونګین دي په خوب پراته دي،
زمن همتونه لوړ دي خو د دنیا په باره کې د الله رب العالمین طرف ته خلق را بلل دعوت ورکول دعوت الی الله خلق من الله ترا غواړو په دې کې زمون همت ډیر پریوت ولی من دا وایو چې دعوت الی الله خلق چې دین ترا غواړي د دین خبره چې کوي دا به فلان کې مولوی صاحب او شیخ صاحب وي نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت تلوړ همت علو الهمه اوچت همت خودلې ده فرمای اذا سألتم الله فاسألوه الفردوس کله چې ته جنت غواړې نو په جنت کې معمولی جنت مغواړه الفردوس جنة الفردوس غواړه ولی فإنه أعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر انهار الجنه په جنت الفردوس زکه غواړه په جنت کې اعلی جنت جنت الفردوس د دې د پاسه د رحمان عرش ته او د جنت ټول نهرونه هغه د جنت الفردوس نه روان دي د دنیا په باره کې زمونږ همتونه لوړ دي موږ دا وایو چې دا مې نه ګټلي خوله به اوباسم وینه به اوباسم مسافری به کوم خو ګاړی به پیدا کوم وینه ورکوم ځان قربانوم لاسونه مې د پولی او تڼاکې شي خو چې کور پیدا کم خو آیا دا همت او دا اراده او دا قصد موږ سره شته چې زه اوس په جومات کې ناستم زما ډیر مرګري دي هغه جمعات ته نه دي راغلي ګناه د هغوی نه ده زه د پروګرام نه خبر وم ګناه زما ده ما ورته وینا قدرې ونه کړله د واده په جواب پسې زه کورا کور ګرځېدلم د شپې مې دروازې ټکولې خو د دعوت الی الله په جمعات کې د الله د جنت تقسیمات شروع د الله مغفرت تقسیمې ده ما مسلمان ته دروازه ونه واله دغې ته وایي دعوت الی الله خلق الله ته رابله خلق د الله کور ته راوغواړه زمونږ دعوت څه دی هم نه ووټ مانگتے ہیں نه نوٹ منگا نه ووټ غواړو نه نوٹ غواړو دعوت الی الله خلق الله ته قرآن ته حدیث ته راغواړو او دا هغه دعوت دی چې د نن نه څوارلس سوه کاله څه د پاسه مخکې شروع شي د دې دعوت غم امام الانبیاء امام اعظم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پیدا شي دا داسې یو غم ښکلی غم د دعوت غم او سوچ چې دا سوچ د صحابه کرامو سره پیدا شي دا هغه غم چې صحابه کرامو د دعوت الی الله دپاره خپل عزت لیلام که د دعوت الی الله غم داعی جوړېدل زه هم داعی یم ته هم داعی جوړېږي د دې دپاره صحابو باندې کافران د پاسه وختل او ټوپونه پې ووهل هر مسلمان الله فرمای قرآن کریم سورة یوسف کی اللہ فرمائی قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ دا لارا چې من خلق الله ترا غواړو دا زما لاره ده دا مې میشن دی دا مې پروګرام دی دا زما طریقه کار دی خبرې مو پټې نه دي خبرې مو ښکاره دي هغه دا دي ادعو الی الله من وایو راشئ الله ومنئ الله منل ستوي قرآن ومنئ حدیث ومنئ د الله حکمونه او د رسول الله نورانی طریقې ځان کې راولئ ادعو الی الله دې ته وایي دعوت الی الله دا دعوت الی الله به څوک څوک کوي انا محمد رسول الله علیه السلام فرمای زبم کوم ومن اتبعنی
او څوک چې زما تابعدار او مسلمان ځان ته وایي څوک چې د رسول الله تابعدارۍ نوم په خوله علي ځان ته د رسول الله امتي وایي که دی د هر عمر سره تعلق ساتي که د هر رنګ سره تعلق ساتي که دی نارینه دی که دا زنانه ده که دا ځوان دی که دا بوډا دی که دا عالم دی که دا امیر دی که دا تعلیم یافته دی که دا انپړ دی ومن اتبعني د رسول الله د امتي والي دعوه چې دی وکړه خلک به دین ته راغواړي. عبدالله ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی وی ما یو ورځ صحابه کرامو ته ویل دی غریب صحابیو په قومي لحاظ ډیر کمزور او قوم او قبیله کمزورې وه په مکه کې نظام داسې و چې څوک به زورور د چا به قوم مضبوط و نو هغه ته چا برم نشو کتلی د یو ضعیف دی وای ما صحابه ته ویلې چې مرګرو د دې مشرکانو دی غوګونو ته خدا قرآن منګه ورونه رسول د اسلام هغه ابتدایي ورځې دي دا قرآن کریم خو د دوی په غوګونو کې ونه لګید دا قرآن دا خو کتاب خو د کافرانو په دې غوګونو ورتیرول غواړي. صحابه کرام راته وایي چې انا نخشى عليك منگ پتا ویریگو قوم و قبیله دی نشته ده کافران با دی راونی سی وحل ٹکول طالب سزا در کی یر در اثر و اماو تویویلی چی نا دا اللہ کلام دے چی سوشو مازان اللہ تسپارلے دے حرم او بیت اللہ ترالما کافران ڈلی ڈلی فی اندیتهم پا مجالسو کی ناستی عبداللہ ابن مسعود سر یو درد دے یو غم دے یو فکر دے آغا درد و غم و فکر زموستان و رک و لا درک دے آغا جماعت تا پا دی غم رازی چی کافرانو دا نبی علیہ السلام دا خوب قرآن ندے اوری دلے نن بز قرآن بیانوم چی خلقی واوری الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان سورة الرحمن دا خوک سورت دا دی تلاوت میں شروع کافرانو چکل واورد یو بلتوی چی دا عبداللہ ابن مسعود دا سوی کافران یو بلتوی دا محمد دا کلام خبری کئی را پاسی دل ویزیرا گیر کرم وی وحلم تردی پوری چی اغوی زما پا خیٹا باندی ٹوپونا اوال چرالما مرگرو می نپی جندلما مخ می طول خراب شوه و کافرانو وحلهم ولی دا قرآن دا سورت دا پارا اغا وحل اخوڑل وی مرگرو را تویل چی تا تا خمنگ ویلی دا حالت بدشی وی اغا را تویل عبداللہ ابن مسعود وی چی ما تا دا کافرانو ایمان معلوم شا دا اغوی ایمان او غیرت دا دے چی زا قرآن ویم او اغوی با وحل کئی او وحل ما تا نقصان نشی را رسولے. زما عزت مندو ابو بکر رضی اللہ عنہ مسلمان پا اسلام کے اچھت مقام لری دا انبیاء کرام علیہم السلام نرستو درجہ پہ انسانانو کے دا اچھت دا رسول اللہ علیہ السلام فرمائی ابو بکر فی الجنہ ابو بکر جنتی دے. رسول اللہ علیہ السلام مرگرے جوڑ شوے دے ابو بکر دا قرآن پا گواہی صاحب دے. یو ورځ عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی اسمانو شین اسمانو ستوریو پا کی ډیر زیات وای ما ویلې د الله رسول دومره ډیر ستوري دومره به د چا عملونه وي که نه به مونږ چې داسې ډیر څه ووینو چې دومره پیسې به چا سره یې که به نه دومره ګاډي به چا سره یې که به نه یاره چې دومره پیسې اوس ما سره وي هغه وایي دومره عملونه به د چا وي رسول الله علیه السلام ورته فرمای او عائشې ستا د پلار ابو بکر صدیق اعمال او عملونه د اسمان د ستورو نه هم زیات دي.
یو ورځ نبی صلی الله علیه وسلم د جنت د دروازو تذکره کوي چې 8 دروازې دي. باب الریان د روزدارو خپله دروازه ده، د جهاد خپله ده، د مانځه خپله ده. وای ای د الله رسوله داسې به هم څوک وي چې د جنت په 8 دروازو دته آواز وشي چې را داخل شه او د جنت ته په 8 دروازو ننوځي. رسول الله علیه السلام ورته فرمای او ابو بکر تی چې د جنت په 8 دروازو به داخل شي. دا مقام د پس ګټلې د مقصد می دا دی د مسلمانانو تعداد 38 دوکم سلويختو ته ورسید. ټوټل مسلمانان په مخ د ځمکه 38 کسان دي. نبی صلی الله علیه وسلم ته وی اے د الله رسول علیه السلام بس ته کنه ډیر شو 38 کسان ډیر شي. منګه قریش په حرم بند کړیو، بیت الله کې مو نه پریدي. دا دعوت، دا د حق आवाज، دا د لا اله الا الله دا درون غږ په دې بیت الله کې ولې نه کوم؟ رسول الله علیه الصلاة والسلام ورسره روان شو. 38 مسلمانان. الحمدلله ملک د مسلمانانو، کورونه د مسلمانانو نه ډک، معاشره کې مسلمانان، جماعتونه، مدارس، دینی مراکز. خو موږ نه دعوت او د دعوت غم را سره نشته. ښه خبره اورو هغې ته وهوه سبحان الله خو وایو، خدا سوچه غواړي موږ په بل چا نه خورو چې بل تم لږ ټلیفون وکړو چې زه بیان ته ځم، خطبې ته ځم، درس ته ځم، راځه ګاړی زما، موټر سایکل زما، زه به دې ورسو. مسجد حرام ته لاړل. صحابه کرام تقسیم شو د جماعت په اطرافو کې. ابو بکر پاسې دوی فقام اول خطیب فی الاسلام، اولنې خطیب خطبه ویله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناس تقریر دعوت شروع ک، بیان شروع ک. د الله رب العالمین دین چې څوک بیانای خلک په کاڼو ولي. دین چې کله بیانې خلک در باندې تهمتونه لګي، الزامونه لګي، بدنامي لګي، قسمه قسمه پروپاګاندا به در پسې کوي. څوک چاته غاړه کې هارونه او ګلونه نه اچوي. ابو بکر کنزل نه دي کړي، ابو بکر بدې ردې نه وایي، ابو بکر دعوت الی الله، خلک الله ته راغواړي. وای مشرکان را پاسېدل او دی وهه او ټکوو. منګه صرف دومره کار وکړه چې رسول الله علیه السلام د وهلو نه بچ که او ابو بکر راګیر که. عتبه ابن ربیعه یو کافر راغی او د هغه په خپو باندې داسې سپلی وي چې په هغې کې میخونه او د ابو بکر مخ ته دا سپلی ونیولي ونزا علی بطن. د ابو بکر په خېټه باندې د پاسه ټوپونه ووهل. ابو بکر رضی الله عنه د دعوت الی الله په لاره کې دومره ووهلی شه چې هغه بېهوشه شه او بلکل سا پکې نه ښکاره کېده. صحابه کرام تقسیم شو. ابو بکر ووهلی شه. سحرو ابو بکر وی کور ته په صادر کې یوړه جنازه کې. من د الله د پاره صرف دا نشو برداشت کولی چې څوک راته ووایي چې زمړه من خپل عزت ته ګورو چې عزت مې خرابېږي. قرباني او وهل ټکول خو لا لرې خبره ده. کور ته راوړو وایي د خلکو یقینو چې دی مړ کېږي. د ابو بکر خاندان په دې انتظار ناستو چې دی کله مړ شي نو د عتبه ابن ربیعه نه به د انتقام الو بدل به الو ولي مرګ یقیني دی. دومره وهل او ټکولې خوړلې دي چې دی به خامخا وفات کېږي. فما تکلم حتی آخر النهار. ابو بکر ماښام ته نږدې مازدیګر کې په هوش کې راغی. کله چې په هوش کې راغی مور ام الخیر ورسره ناسته ده. نو چې تپوس ترې کوي ابو بکر څنګه؟
ابو بکر اولنې لفظ چې دا ټوله ورځ بې هوش او د الله دپاره وهل خوړلي چې څنګه په هوش کې راغی وایي ما فعل رسول الله د رسول الله حال به څنګه رسول الله خو به خوږ شوی نه رسول الله علیه السلام خو به وهلی شوی نه خلک راله چې خوراک سکا کوله ورکي خپلې مور ته وایي چې د الله د رسول تپوس وکړه هغه ورته وایي ما ته څه پته ده مور یې کافره ده وی ورشه د عمر خور ام جمیل بنت الخطاب د هغې نه تپوس وکړه دا مسلمانه ده د رسول الله علیه السلام ځای به ورته معلومي مور یې راله د عمر فاروق رضی الله عنه خور ته ورته وایي زما زوی ابو بکر تا نه د محمد تپوس کوي هغه ورته وایي محمد صلی الله علیه وسلم هغه راته پته نشته دی او ستا د زوی که ما سره څه کار یي زه به وله ورشم چې کله د ابوبکر خواته دا زنانه راله ورته وایي رسول الله علیه السلام به څنګه نو ام جمیل د عمر فاروق فاطمه نومي فاطمه هغه ورته وایي چې مور دې ولاړه ده وهیه مشرکه ده خو کافره ده د رسول الله د ځای معلومات که زه درکم کافره به خبره شي بیا به کافران خبر شي نبی علیہ السلام ته نقصان ونه رسی ابو بکر ورته وایي نه خیر مور مې کافره ده خو امانتداره ده خیانت نه کوي خبره نه وباسي وایه هغه ورته وایي چې رسول الله علیه السلام په ښکلي حالت کې دی روغ جوړ او په دار ارقم ابن ابي الارقم کې دی مور یې وله خوراک راوړه سکاک یې راوړه نو ابو بکر وایي لله لا اذوق طعاما ولا شرابا حتى آتي رسول الله زما دی په الله قسمی چې خوراک سکاک په خولې ته یو نسم خوراک سکاک په ما حرام تر څو چې ما محمد رسول الله علیه السلام لیدلی نه موږ هم د مینې دعوه کوو د نبي علیه السلام سره دا هغه مینه وه چې ډېر مجنونان دي شاته پرېښوستل دا محبت نه د ډاکټر غم شته دی نه د اسپتال فکر کوي یو فکر دی چې رسول الله علیه السلام به څنګه نو مور یې ورته وایي چې ته به ځې څنګه دومره وهلی شوی دومره ټکولی شوی ستا خو د تللو هېڅ ګنجایش نشته دواړه زنانو ته وایي چې یو طرف ته شي بله بل طرف ته ابو بکر په هغوی باندې د هغوی په اوږو لاسونه اچوي او رسول الله علیه السلام ته راوسته وایي چې کله رسول الله علیه السلام ابو بکر ولید صحابه کرام هم په جړا شول چې دا دومره وهلی شوی ټکولی شوی په بدن کې روغ ځای نشته فرق له رسول الله زړه نرم شو وی جړلی فاکب علی رسول الله پې ورپرېوته چې ابو بکر دا ولې هغه ورته وایي بابي انت و امي یا رسول الله ای د الله رسوله زما مور او پلار دې دواړه تا نه قرباني ما ته تکلیف نشته دی خو صرف دا پوزه مې ماته شوې ده دومره وهلی شو فما عرف انفه من وجهه په مخ کې پوزه نه معلومېدله اوس د دعوت دی غم ته ګوره یو سوچ دی یو غم دی هغه زموږ سره نشته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وایي یا رسول الله هذه امي دا مې مور د ام الخیر کافره ده بل غم د ابو بکر سره نشته دا کافره ده اذا الله رسول علیه السلام برة بولدها بچو سره ډیره نیکۍ والا ښځه ده موږ سره ډېر تکلیفونه تیر کړي دي خو ای د الله رسوله ستا دعا قبلیږي ته دعا وکړه چې الله زما مور مسلمانه کړي ولې جنت ته خو ځم خو دا د بل مسلمان غم هم پکار دی چې دا هم جنت ته لاړ شي جومات ته خو ځم درس اورم خطبه اورم حدیث اورم بیان اورم خو چې زما سره دا ګاونډي روان شي زما دا د دکان ملګری هم ما سره لاړ شي زما دا د تره زوی د ماما زوی د ترور زوی هم را سره لاړ شي خیر دی یو ټلیفون ورته وکړم
د کاوی د پاره د غب شپ د پاره ټلیفون کوم نن به دا ټلیفون کوم چې فلان کی راځه کنه یو ځای لدی بوزم کو نور اسم نه جمعات کې چې اسم ناشتي اجر به تمیلا وشي په دې حالت کې دومره وهلې شوه دومره ټکولې شوه دومره خوږ دردمن او ابو بکر سره غم دې درد دې فکر دې سوچ دې هغه غم دا ده چې زه مسلمان زه خو جنت ته روان خو مور مې کافره ده ای د الله رسوله ته دعا وکړه رسول الله علیه السلام دعا کوي چې یا الله د ابو بکر مور ته هدایت وکړه د ابو بکر مور مسلمانه شو او د حق کلمه وویله دا هغه غم درد د صحابه کرامو سره یو سوچ او دا غم د رسول الله علیه الصلاة والسلام سره د هر چا نه زیات اخو یو بخلې شوی انسانو اخو د جنتیانو سردار دی اخو د پیغمبرانو امام دی ویلی بیسم قرآن بیانوم چا پسی کور ته سله ورزم د چا دروازه سله ټکوم چا ته سوال او منت سله کوم دا چا خپل خبر دی مونږ خو دې خبرو تبا کړو مړه دار چا خپل خبر دی د رسول الله علیه الصلاة والسلام خبر چې جمعات ته به یو نوجوان راته ځوان او هغه ځوان په دې جمعات کې به خدمت کو خو هغه یهودي و خبر شه چې یهودي نوجوان نه ښکاري صحابه کرامو ته وایي هغه ځوان هغه هلک نه ښکاري وای د الله رسول هغه خو د څو ورځو نه ناجوړه ده رسول الله علیه السلام یوازې نه بلکې وای صحابه کرام د ځان سره کړل چې ځي او د یهودي د دشمن کور ته ورځي او د یهودي ځوان تپوس کوي ولې غم دی درد دی دا یهودي هم انسان دی دا ولې اور ته ځي رسول الله د یهودي کره ورغی او د هغه نوجوان بیمار پرسي کوي کله په دې نیت د چا تپوس له لاړ شه چې دا سړی مې ملګری دی ګاونډي مې دی خو دې عقیده کې را سره چیړ چاړ کوي د الله دپاره ورځم کیدای شي زما دا ورتګ په ده اثر وکړي یو ورځ خو به را سره جومات ته لاړ شي یو ورځ خو بیا منزله بوزم که نه ټول عمر موږ د بدل دپاره ځو راځو بیمار پرسی له نبي علیه الصلاة والسلام د یهودي کور ته ورځي د اسلام سرکرده او سرسخت دشمنان یهود رسول الله علیه السلام چې ننوت هغه نوجوان هغه زلمی ګوري هغه د زنکدن حالت دی د دنیا نه روان دی رسول الله علیه السلام چې ورته ګوري ورته وایي قل لا اله الا الله اے نوجوانه کلمه ووایه رسول الله سره د یو ځوان غمم دی ولی د امت یو انسان چې اور ته لاړی قیمتي انسان تباه شو که یو انسان جنتي شي قیمتي انسان جنت ته ځي رسول الله دا نه وایي چې خپل ملګري مې زیات دي که څوک راځي راضي شي که نه راځي خپل کار به کوي جومات مې خپل دی جایداد مې خپل دی که راځي راضي شي که نه خپل کار به کوي منت نشم کولی بلکې څه وایي هغه ځوان ته قل لا اله الا الله کلمه ووایه په دې حالت کې هم دعوت نه پرېږدي دا غم او درد نه پرېږدي هغه ځوان وایي دا سترګې داسې پلار ته واړولې چې پلار یهودي دی او محمد رسول الله علیه السلام راته وایي کلمه ووایه اوس به د چا مني هغه پلار ته پته وه چې دا نبي حق دی ایمان یې پرې نه راوړه د ضد د وجې نه عناد د وجې نه هغه پلار دی نوجوان دی زلمي زوی ته وایي اطیع ابا القاسم د محمد رسول الله امنه وی رسول الله ورته وی کلمه ووایه هغه ځوان لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه وی چې رسول الله راووته وی دومره خوشحاله دا مخې داسې پړقېده لکه د څوارلسمې شپې سپوږمۍ او وی ویلې الحمدلله یا الله ډېر شکر دی چې یو انسان د اور نه بچ یو انسان هم ډېر قیمتي دی چې دا د اور نه بچ شي دا حق ته راشي
د عقیدې ته راشي دا ډېر قیمتي دی. ابو طالب د رسول الله علیه السلام تره د نبی علیه الصلاة والسلام سخته دفاع به یې کوله، ډېر ملګرتوب یې کو. دا یې ورته ویلي والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. ای وراره دعوت کوه چې دا ټوله دنیا را جمع شي، تا ته نقصان نشي در رسولی، چې زه مړ نه یم هېڅوک هم تا ته څه نشي ویلی. خو کافرو کلمې نه ویله، دی بیمار شي. رسول الله علیه السلام ورغه، آخري وخت دی، ابو جهل ناس دی، ابو سفیان ناس دی، نور کافران هم دی. ورته وی یا عم قل لا اله الا الله. تره یو سوال منی، لا اله الا الله کلمه ووایه، کلمة احاج لك بها عند الله. تره ته صرف دا یو کلمه ووایه، د قیامت په ورځ به زه الله ته وایم چې یا الله زما تره اور ته مه بوځه، ولې په زنکدن کې خو یې کلمه ویلې ده. نو ابو جهل ابو سفیان ورته وی اترغب عن ملت عبد المطلب. اوس د پلار او د نیکه د عبدالمطلب صاحب دین پرېږدې، د غلطو ملګرو او د غلطو دوستانو او د غلطو خپلوانو دغه انجامي در پسې بی سمې ته دې نه پرېږدي، حق ته دې نه پرېږدي. ابو طالب ته په دې وخت کې وایي چې ګوره د پلار نیکه دین پرېږدي، اوس په دې یو ځوان پسې ته روانېږي. ابو طالب په دغه وخت کې مخکې هم څه اشعار ویلي وی ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينه لولا الملامة أو حذاري سب لوجدتني سمحا بذاك مبينا. خراط پتہ چې ستا دا دین حق دے، خو قبلت النار على العار. اور میں قبول دے، دا شرم او رسوائی نه قبلوم چې بیا به خلک وی ابو طالب لاړ واوړې د سوابي شي. په هغه وخت کې چې به څوک مسلمان شو سوابي شي. اوس هم ورپسې ډېرې لکۍ شاته وتړي، دا وابي شي، دا لامذهبه شي، دا غیر مقلد شي، دا ګستاخ اولیا شي، دا ګستاخ صحابه دي، دوی صحابه نه مني، دوی دعا نه مني، دوی خیرات نه مني. دا به وړی، دا به برداشت کوي، دا کنځلې دي دا خلک یې کوي، زړه په دې یخی ته به برداشت کوي. نو په دې وخت کې عبدالمطلب دا ابو طالب وی انا علی ملت عبدالمطلب، زه د عبدالمطلب په دیني موسات لاړله. نبی علیہ السلام ډېر سخت خپه و. رسول الله علیه السلام سره دومره درد دی او فکر دی. ابو بکر رضی الله عنه دعوت ورکي زبیر رضی الله عنه ته، دا نه وایي چې زبیر ته به خیر دی زه دعوت نه ورکوم، دا به نبی علیه السلام ته پرېږدم، ولې دا خو د هغه د ترور زوی دی. سعد ابن ابي وقاص ته دعوت ورکي، د نبی علیہ السلام ماما دی، دا نه وایي چې دای ماما دی، دا خو به هغه ته پرېږدم. شیخ الاسلام ابن القیم رحمه الله فرمایي ان اشرف مقامات واعلم، هغه فرمایي په دې باندې ځان پویه که اشرف مقامات العبودیه الدعوة الى الله. د عبادتونو کې بهترین او عزتمن عبادت دا دی چې خلق د الله دین ته دعوت کا، دا خوله استعمال کا، جبه استعمال کا، خلق دین ته راوغواړه. حسن بصری رحمه الله فرمایي ان النهوض بواجب الدعوة، د دعوت دا فریضه دا کول، دعوت کول سخت کار دی، خود الله د طرفه یو لوی عبادت ته بندگی ده. همدغه شانتی یو ورځ عدی ابن حاتم رضی الله عنه هغه خپله قصه کوي، وی د رسول الله علیه السلام سره مې سخته دشمني و، او دی عیسائی دی نصرانی دی، سخته دشمني مې ورسره. ما غلام ته ویلو چې سورلی به برابرې کې سامان به تیار ریډي ساتي، چې کله خبر شوې چې
چې مسلمانان زمون کلی ته راله ما به خبر کې چې زه وځم ایمان نه راوړم خو چې نبی علیه الصلاة والسلام مې ونه نیسي قید مې نه کړي یو ورځ راپسې غلام راغی راته وایي چې عدي ځان وباسه دغه دی چې ماښام له به د رسول الله علیه السلام لښکر او جنډې راورسي سورلی مې ځان سره کړی وتښتېدم بچي م را سره دي زنانم ده خو خور رانه پاتې شو زه خو لاړم شام ته ولې شام کې عیسایانو توی قبیله وه او پلار یې غټ سخي تیر شوی و کافر خو په سخاوت مشهور حاتم الطوایي نبی علیه الصلاة والسلام دغه علاقه ونیوله زما خورم په قیدیانو کې لاړه بدنم غټه زنانه وه او د یو ډېر عزتمند سړي لور وه خو بس قید شو رسول الله علیه السلام ګوري زنانه قیدیانې دي په خوا ورتېرېږي دا زنانه د عدي دا خور را پاسي او رسول الله علیه السلام ته وایي ای د الله رسوله هلک الوالد پلار خو مې مړ ش چې چا مې حفاظت کو چا را باندې خرچه کوله هغه رانه وتښتېد رور مې ملاړ پلار مې مړ دی فمنن علی احسان را باندې وکړه یمن الله علیک الله به تا سره احسان وکړي کافره زنانه ورته وایي نبی علیه السلام ته لاړه نه د هېڅ خبرې جواب یې ورنه کړي زنانه ته بله ورځ بیا نبی علیه السلام په لاره ځي دا زنانه را پاڅېدله ویې د الله رسوله پلار مې مړ دی رورم لاړ ته را سره احسان وکړه پرې مې ده قید نه مې ازاده کړه نبی علیه السلام جواب ورنه کړي په درېیمه ورځ دا زنانه وایي نبی علیه السلام را روانو شاته ورپسې یو ځوان دی ما ته اشاره وکړه چې خپله خبره بیا وکړه ما بیا وروستو تپوس وکړو هغه علي ابن ابي طالب اشاره راته وکړه چې دته خبره بیا وکړه په درېیمه ورځ مې وویل ای د الله رسوله پلار مې مړ دی رورم لاړ احسان وکړه نبی علیه السلام حکم ورکړه چې دا زنانه ازاده کوي دا پرېږدئ هغه زنانه وایي فاعطاني مال پیسې م راکړلې و اکساني جامې جوړې راله راکړې و حملني او سورلی م راله راکړه او راته ویې ویلې چې ځه رور ته دې ځان ورسوه خو چې اعتماد والا خلک یې هغوی سره لاړه شه او خپل کافر رور ته ځان ورسوه دا د داعي اخلاق دي د دشمن خور د دشمن زنانه ته پیسې م ورکوي سورلی م ورکوي جامې م ورکوي کافره ده موږ په دعوت کې په مسلمان باندې یو په لوپرانو لوچکانو چرسیانو پوډریانو په غلطو خلکو باندې چایونه او کاویس کو یو سړي باندې په دې نیت کاوه نشي څکلی چې یاره یو ورځ به ورته خبره وکړم وبې مني یو شربت پې وڅکم یو 100 روپۍ په ده باندې ولګوم زما ډېرې پیسې عبس لګېدلې دي نن دا ملګری راغواړم دا چای دا ډوډۍ دا شربت پې کوم کیدای شي دی ما سره جومات ته لاړ شي کیدای شي دی بیان واوري زنانه روانه شو خپل رور ته لاړه عادي فرمایي چې کله راورسېده وایي دا خور را باندې راکولاوه شو بدې ردې راته وویلې چې تم ځان ته سړی وې راوتښتېدلې او زه زنانه ذات دې پرېښودمه خو وروره دا واوره ځان ورسوه په محمد باندې ایمان راوړه که ته وایې چې زما پلار سخي و ستا د پلار نه د محمد صلی الله علیه وسلم سخاوت زیات دی د دشمن خور ته دشمنې ته جامې ورکوي سورلي ورکوي او پیسې م راکړې او په عزت یې را پرېښودم ورته وایي وروره لاړ شه اسلام راوړه که دا سړی بادشاهي نو هم بادشاه ته ځان ډېر نږدې کو که نبي نو هم فضیلت دا دی چې ایمان پرې راوړه دو خبرې دي یا بادشاه دی یا نبی دی عادي وایي را روان شوم مدینې منورې ته رالم جومات ته ننوتم رسول الله علیه السلام ملګرو سره ناست دی سلام مې وکړ کله چې مې سلام وکړ رسول الله علیه الصلاة والسلام ما سره څه خبرې وکړلې چې عادي ستا څه خیال دی ته چې ایمان نه راوړې ستا خیال دا دی چې مسلمانان لږ دي او کافران زیات دي دا واوره
مسلمانانو له به الله دومره غلبه ورکړي چې یو زنانه به د شام د قادسي نه بیت الله ته را روانئ او د هیڅ چا نه به نه یریږي دا ټوله دنیا به د مسلمانانو د ملک د لاندې راشي. عادي ستا څه خیال دی؟ مسلمانان لږ دي او کمزوري دي. دا واوره یوه ورځ به راشي چې مسلمانان به د کسرا بادشاه خزانې راوړي. او درېیمه خبره عادي دا واوره ستا څه خیال دی چې مسلمانان نن غریبانان دي؟ یوه ورځ به داسې راشي چې مسلمانان به صدقې او زکاتونه ورکوي او ټول به دومره مالدار چې د اخیستلو والا به څوک نه وي. عادي فرمایي دوه خبرې مې په ژوند کې ولیدلې. د کسرا خزانې هغې کې زه په خپله شامل وم په پیلني صف کې او جهاد کې مجاهدینو کې هغه خزانې خو م راوړلې. دویم مې دا م ولیده چې یو زنانه د شام نه راله بیت الله ته او یوازې او ښه پر امنه راله. او دا درېیمه خبره چې مسلمانان به مالداره شي بیا به د زکات د قبلولو څوک نه وي. وایي دا یو پاتې ده کیدی شي دام الله ما ته وښیي. د نبوت هغه پیشنګویانې ټولې رښتیا شي. زما په زړه کې دا خبرې دي چې دا نبي به بادشاهي که به رښتیا نبي. زه یې د لاسه ونیولم چې عادي راځه کور ته دې بوزم. ولې کور ته یې ولې بوځي؟ په کور کې به پې خوراک وکړي. عیسائی دی، کافر دی، د رسول الله علیه السلام نه تښتېدلی دی. خو درد او غم دا دی چې دیم کلمه ووایي دام مسلمان شي، دام اسلام ته راشي. لاره کې را روانو یو بوډۍ زنانه، بوډۍ د ډېر عمر والا زنانه راله او نبی علیه السلام یې ودره ولاړ څه خبرې ورسره کولې، څه د ضرورت خبرې. وایي ما وویل چې دا خو بادشاه نه دی، ولې یو بوډۍ زنانې په لاره کې ایساره یې ودرئ. بادشاهان خو ډېر تکبر والی. په زړه کې مې وویل چې حق نبي دی. دویمه خبره چې کله کور ته لاړلو حکم یې وکړ چې څه خوراک څښاک یې هغه راوړئ. چې کله کېناستلو د نبي علیه الصلاة والسلام په کور کې یو بالښ او هغه بالښ د څرمنې او په منځ کې د کجورو څانګې او پاڼې بندې وې. وایي دا بالښ یې راواخیست او ما ته یې را دې خوا کړه چې عادي په دې باندې کښېنه. وایي ما ورته وویلې لا انت نه ته پې کښېنه د الله رسوله. وایي هغه راته راوغورځو چې عادي د دې د پاسه کښېنه. په خپله محمد رسول الله علیه السلام په خاورو کېناست او زه په بالښ کېنولم. وایي ما وویلې عادي دا بادشاه نه دی، بادشاه متکبره دا حق نبي دی. دا ته کې څومره عاجزي ده. په خپله په خاورو کې کښېني او یو کافر ته یو دشمن ته بالښ کړي په دې باندې کښېنه. بیا را سره خبرې وکړلې، دعوت یې راک. عدی رضی اللہ عنہ فرمائی اسلام راوړو کلمې ویله په اسلام کې بیا ښکلي کارونه وکړل. ولی رسول الله علیه السلام دا نه وایي چې دا خو عیسائی دی او دا خو یو کس دی که راځي راضي شي او که نه وي دته زموږ څه ضرورت دی، موږ خو زیات دي، موږ خو د ده علاقه نیولې ده. نه د اسلام د غمه د اسلام د سوچه د هغه د خور سره کافر زنانه سره د دشمن د خور سره احسانات کوي. ولې چې اسلام راوړي کلمه ووایي بیا دشمن کور ته راولي، دشمن په بالښ کښېنئ، په خپله په خاورو کښېني. ولې چې کلمه ووایي او جنت ته لاړ شي. ابو هريره رضی الله عنه ستړی یې که نه بس پکو یو څو حالم څه دی دا واقع ویم انشاءالله بس پکو. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي یو ورځ مور ته مې ویل، مور مې کافره وه، بار بار به مې ورته ویل چې مورې کلمه ووایه او مسلمانه شه مسلمانه شه. یو ورځ مې مور له دعوت ورکړه د کلمې، فاسمعتني في رسول الله، د رسول الله په باره کې راته داسې سره واورول چې بد یې ردي نبي علیه السلام ته کنځل یې وکړه په نبي علیه السلام. بس
د کوره راووتلم جړلې مې رالم رسول الله علیه السلام راته وایي ابو هریره ولې جاړې وایي ما ورته ویل د الله رسول علیه السلام مور ته مې دعوت د کلمې ورکه خو مور مې تا پسې کنځل وکړل په هغه کنځلو خفه یمه چې ولې تا پسې بد رد ویل رسول الله علیه السلام ورته وایي خیر دی خو کافره ده وایي ما ورته ویل ای د الله رسوله ادعو الله ان یهدي ام ابي هریره ته دعا وکړه ستا دعا قبلیږي چې الله زما مور مسلمانه کړي ابو هریره دا نه وایي چې بوډۍ زنانه ده که جنت ته ځي که چېرته ځي او وګوره نبي علیه السلام پسې کنځل کوي نور د دعا دعوت نه ورکوم نه امیدي مه کوه کله به یو سړي ته ډېر زیات دعوت ورکړي به بدې ردې وایي هغه به بدې الفاظ نا امیدي ترې مه کوه د الله در ډېر پراخه دی د الله دا جنت خو څه تنګ نه دی تنګېږي نه په چا باندې بخل مه کوه ډېر کرتې به ته دعوت کې خلک به بد رد وایي نا امیدي ترې مه کوه بار 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 یا د الله رسوله زما دې مور ته دعا وکړه چې الله ورته هدایت وکړي رسول الله علیه السلام دعا کوي اللهم اهد ام ابي هريره یا الله د ابو هريره مور ته هدایت وکړه مسلمانه که وایي چې راووتلم سم خوشحاله یم ولې وایي زما یقین و چې د رسول الله دعا نه رد کېږي کور ته چې رالمه وایي دروازه بنده ده دروازه مې وټکوله د اوبو اواز مې واورېده انسان چې غسل کوي اوبه یو اواز کوي اوبې په ځان راړولې وایي مور مې راته وایي علی رسلک ابو هریره مه راځه دننه غسل یې کو چې غسل یې وکړلو پټۍ په سر کړله او راله وایي اشهد ان محمدا عبده ورسوله دروازه کولاوېدل او مور مې کلمه وویله زه بیا را روان شوم بیا جاړم هغه مخکې جړه خو د خفګان و چې نبي علیه السلام پسې کنځل شوي اوس جاړم چې مور مې مسلمانه شو د خوشحالۍ نه جاړم رالمه نبي علیه السلام ته راته وایي ولې جاړې وایي ما د الله رسول علیه السلام ستا دعا وه او زه چې کور ته لاړم ما دروازه کولاووله او بس مور مې کلمه وویله د خوشحالۍ نه جاړم دا یو درد د دې خلکو سره یو سوچ هر یو کس سره دغه درد و غم چې دا مور به څنګه مسلمانه شي دا درد زموږ نه لاړه ختم شي دا سوچ زموږ نه ختم شي تقریر اورو وعظ اورو بیان اورو درس قرآن اورو درس حدیث اورو خم واقعات په ذهن کې کینی خو دا درد نشته دی چې دا بیان خو ما واورېده په کور کې مې زنانه او بچو نه دی اورېدلی چې لاړ شم نن بیا راجمع کم او ته به ووایم بچو نن په جومات کې دا حدیث او دا واقعه بیان شو دې ته دعوت لازمه خو نه ده چې ته به په منبر ودرېږي او لډ سپیکر بیان دی واورېده درس دی واورېده یو خبره دی یاده کړه یو ملګري ته بیان کړه دا دعوت دی په دکان کې د سره شاګرد دی ملګری دی نیک دی مالک دی ښکته دی پورته دی یو واقعه به په تا خلک لیدلي ته لږ بیان که که نه د دنیا د بادشاهانو قصې د دروغو کې موږ څومره خلک یو چالاک یو د دیوانو قصې موږ کوو د شهزادګانو قصې کوو د ځنګلونو او د ښاپیرو او د بادشاهانو قصې کوو د یو صحابي قصه د رسول الله علیه السلام یو واقعه ته بیان که یو درد د ځان سره پیدا که او دا هغه درد دی که ستا په ذریعه باندې الله رب العالمین یو کس ته هدایت وکړي ستا په ذریعه ستا په دې خوله یو ټلیفون یو څو روپو خرچه باندې رسول الله علیه السلام د خیبر په جهاد کې فرمایي چې زه به دا جنډه هغه چاته ورکوم چې الله به د هغه په لاس فتح راولي فتح صحابه کرام وایي ټوله شپه یدوکونه په دې خبرو کې تېروله ایهم یعطاها چې دا جنډه به چاته ورکوي نبي علیه السلام فرمایي چې دا جنډه زه چاله ورکم د هغه په لاس په فتح راځي وایي سهار هر یو نبي علیه السلام ته مخې ته کېده چې دا جنډه ما ته میلاو شي
دا ډېر خوش قسمته انسان به چې د ده په لاس فتح راشي. سحر نبی صلی الله علیه وسلم فرمای این علی ابن ابی طالب. علی سش علی ابن ابی طالب سش صحابه کرام ورته وایي چې هغه د سترګو کې تکلیف دی، سترګې خوږېږي. نبی علیہ السلام فرمایل رای ولې چې رای وست. رسول الله علیه السلام دا هغه په سترګو کې خپل لاړې مبارکې ور واچولې، سترګې بالکل روغې جوړې. ورته وایي علي دا جنډه واله او د یهودو علاقې له لاړ شه. کله چې ته د هغوی هغه علاقې ته ورسېدلې فدعهم الی الاسلام، اول ګوره د اسلام دعوت ورکه، د قتال او د جهاد نه مخکې اسلام ته راوغواړه چې مسلمانان جوړ شي. اسلام احکام ورته بیان کولی. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فالله قسم رسول الله عليه السلام ورته قسم کوي علي کستا په ذریعه الله یو انسان ته هدایت وکړه، هغه اوښان چې سره اوښان دي او قیمتي دي، د یو انسان هدایت ستا په ذریعه د هغه اوښانو نه ډېره قیمتي خبره ده. منزله خو اسیم ځي مونږ خو به کې مسلمان خو هغه ملګری دی لږ وګوره چې مونځ کې لږ سست دی، نو ته به هم جمع وکړي هغه به هم جمع وکړي، تا ته هم پوره اجر او د هغه د راوستلو اجر هم تا ته میلاو شه او هغه ته هم پوره اجر میلاو شه. ته خو هسې بیان له به ځې، یو مسلمان ځان سره راوله. د واده په جوابونو پسې ګرځو که نه ګرځو؟ د دکان د مشهورتیا دپاره خلک کور او کور ګرځي، پرچې تقسیموي. ډاکټر چې کولاو شي څومره مشهورتیا کوي، اسپتال جوړ شي، سکول کولاو شي. کله دا اشتهار د ځان سره واله که نه چې پلانکي جومات کې په پلانکۍ ورځ بیان دی، راځئ چې هلته لاړ شو. که خلک رالل هم تا ته اجر میلاو شه، او که را نغلل الله فرمایي زه نه ویم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. د دنه د چا خبرې ښایسته نشته چې خلک الله ته راغواړي، د الله د طرفه ستا خبرې مزیدارې دي. الله تا ته په دې دعوت، په دې خوله، په دې جبل استعمال اجر درکړه. خو موږ څه وایو چې په لاس کې سپرلی جوړ شي، په یو ورځ دې دا ټول خلک راشي او که نه بیا وایو یا الله د کاڼو باران ولې نه کړي. صبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. د حق د دعوت سره د صبر کار، نبوي اخلاق، کردار، د دعوت یو غم او درد. هر مسلمان داعی دی. ولتکم منکم امه، موږ به خامخا د دعوت والا یو، مسلمانان به راغواړو. مولا، عالم، مفتی، شیخ هغه د خپل وس مطابق دعوت کوي، مسلمان به د خپل وس مطابق، نارینه د خپل وس، زنانه د خپل وس، گاڑی والا د خپل وس، پیدل والا د خپل وس. هر مسلمان دا جبه استعمالولی شو. موږ چې چانه قرض غواړو مخکې وروسته ترې څومره د هغه صفت کوو. د خلکو د جیبه د قرض پیسې راویستلی شو که نه شو؟ په همدې خوله چالاکۍ باندې، په دې خوله باندې موږ خلکو نه لور وغواړو، خور ته وغواړو موږ لی راکړي. ځکه داسې الفاظ وایو، که داسې ته ښکلي الفاظ یو مسلمان ته کښېنې چې راځه مړه جومات له به لاړ شو بیان به واورو، هغه تا ته وایي نه که نه زه نه ځم او دا خلک غلط دي او دا دي او فلان دي، او ته ورسره اخلاق وکړي چې مړه لاړ شه راسره. که خبرې دې خوښې شولې ویې منه، که نه یې بوتلل راوستل خو دې په ما دي، چې یو روټۍ دې په ما شو، او خبرې چې دې خوښې نه شوې مې منه، په هماغه جومات کې پرېږده، په تا خو څه زور نشته. لږ سوال، لږ منت وکړو، څومره اجر به وګټي. ستاسو په مسجد کې الحمدلله دا ښکلی یو قدم شیخ فهیم الله صاحب د هغه ملګرو اوچت کړ. دا د دې دپاره یو درد و د دوی سره، یو غم و چې دا مسلمانان څنګه دې جومات ته راشي، دا مسلمانان څنګه الله والا جوړ شي، دا مسلمانان څنګه قرآن واوري، څنګه حدیث واوري. دته خو زده دي، دله خو الله علم ورکړی دی، دی خو خلکو طلباو ته بیانوي. خو درد او غم او سوچ او په زړه کې فکر سره زما استاد او ما او تا مسلمان
چای بانه کو کاوه بانه کو میلمه بانه کو او چرته هفته پس 2 هفتې پس یو بیاني موږ دومره بدبخته شو چې هغه یو بیان هم رانه لاړ شي د واده دپاره موږ چوټیانې کوو که نه کوو چې په کومه ورځ بیانې نن چوټي ده زه به چوټیانې کوم پلانکي نن فارغه نه یم ولې بیان دی دا یو ورځ ده په هفته کې 2 هفتې پس یو ورځ او بیا په ورځ کې یو ګنټه ته الله له نشي ورکړه او یا الله ته واڼه جنتونه را یو هم نه غواړې ته غواړې او مفت یې غواړې قرباني نه ورکوم جومات کې به نه کښېنم دعوت الی الله د پروګرام د دعوت جوړ شوی دی دا د دې غم دپاره جوړ شوی د دې درد دپاره جوړ شوی د دې سوچ دپاره ته چې جومات ته راځې نن یوازې راغلی خو دا درد د ځان سره پیدا که چې بله هفته کې یا بل پروګرام ته راځي چې زما زامن ما سره نن نشته چې زامن راولم نن ته یوازې راغلی خو ستا انډیوالان او ملګري دوستان نشته بله هفته کې هغه ځان سره بوزم چې لسو له دعوت ورکم که لس واڼه لاړل ام اجر که لا نړل یو پکې لاړو ام اجر که یو هم لا نړو هم اجر زما غاړه آزاده شو زه په بهترینو انسانانو کې شمار شوم بیا چې کوم بیان واورېده دا بیان خلکو ته بیان کړه لازمي نه ده چې دا ټول یو ګنټه ته تقریر وکړي د دې نه به تا یو 15 خبرې زده کړي یو 2 به دې زده کړي دا خلکو دغه دعوت دی د زنانو غم د ځان سره پیدا کړه چې زه خو اورم زنانه خو په کور کې دي او موږ یې چېرته پرېږدو نو سکولونو کالجونو یونیورسټیانو ته خو یې پرېږدو جنجونو ته یې پرېږدو خو جومات او مدرسې او د جمعې مانځه ته یې نه پرېږدو ولې زموږ غیرت ډېر دی نو دا بیانونه د اسباب څومره ډېر دي یو میموري کارټ دا اسباب دي اسباب د بیانونو نه په 100 او په 50 روپۍ باندې ډکېږي او کور کې زنانه وله ورکه MP3 موبایل کې به یې اچولی ته به بهرې ته به دکان کې تا ته اجر ملاویږي ستا زنانه دینداره شو زمونږ زنانه بېدینۍ ته روانې بچیم روان دي فحاشۍ طرف ته او څه وایو یا الله اسرائیل تباه کړي هندو تباه کړي فلانکی تباه کړي ما ورته ورته ټلویزیون په کور لګولی دی کیبل هم راوستی دی د ډش چترۍ مو ته په کور لګولی ده موبایل مو ته د ډرامو د فلمونو نه ډک کړی دی او یا الله اسرائیل تباه کړي او یهود تباه کړي او فلانکی تباه زما مقصد دا و عزتمندو چې دا درد د ځان سره پیدا کړو دا فکر د ځان سره پیدا کړو دا سوچ که دلته کله پروګرام وي دلته بل ځای کې چې خبرېږو چېرته هم پروګرام خاص کر ستاسو دا پروګرام دا 2 هفتې پس به تقریبا په منځ کې یو هفته چوټي راځي 15 ورځې پس 14 ورځې پس یو ورځ یو ګنټه ته الله له ورکړه یوازې نه یوازې خو موږ تکړه یو ځان رسولی شو مرګري بچي ورونه خپلوان ټول بزو په شریکه بزو واده له څنګه روان جوابونه څنګه کو جومات ته به م راځو د الله دپاره به کوو که نه به کوو واده کوو که نه کوو د الله سره واده کوو الله په ځان ګواه کوو چې یا الله زما په بدن کې تر څو ساوي چې څومره مې محنت دي څومره مې وس ستا د دین دعوت وکړم زه به تا ته خلک راغواړم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وجزاكم الله خيرا